اوس خو مونږ پوهېږو چې مثلا که مونږ ولرو چې 4 په توان د 1/3 مونږ ته راکړل شوي دا څه معنی مونږ پوهېږو چې مخکې مونږ ولیدل چې دا مساوي کېږي 3 جذر د 4 او دا چې مونږ پوهېږو چې 4 ضرب 4 ضرب 4 یا 4 په توان د 3 دا مساوي کېږي له 4 سره نو که چېرې زموږ اوس داسې یو عدد پکار وي چې هغه 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب شي او موږ د 4 په لاس راکړي نو هغه به همدغه 4 عدد وي نو لیکو چې دا 4 د 3 جذر لاندې دا مساوي کېږي له 4 سره اوس راځو موږ داسې په توان کې لږ څه پیچلي کسرونه ګورو دلته خو موږ سره په توان کې چې دی په صورت کې یو دی راځو دا لږ څه بدلو دلته یو بل عدد پکې اچوو نو راځم زه دا ځل لیکم چې 4 په توان د 2/3 دا به مساوي کېږي له 100 سره دا او دې د حل کولو لپاره زه راځم د طاقت یو بل خاصیت څخه کار اخلم چې وروسته بیا موږ په هغه خاصیت باندې ډېرې خبرې وکړو خو اوس لپاره به دومره ووایو چې دغه د طاقت دا خاصیت چې دی د دې مفهوم داسې دی چې که چیرې موږ سره 2 وي او دا په توان د 3 باندې پورته کړو او بیا دا ټول په توان د 4 پورته کړو دا عین معنا لري چې 2 په توان د 3 او بیا په دې کې ضرب په توان د 3 ضرب د 4 نو دا به مساوي شي 2 په توان د 100 3 په 4 کې څو کېږي دا کېږي 12 نو موږ وایو چې دا مساوي دی بیرته که چیرې موږ دا 2 راواخلو په د 4 په توان پورته کړو او بیا دا ټول د 3 په توان باندې پورته کړو نو په ټوله کې خبره دا شوه چې که چیرې موږ یو عدد په یو توان پورته کړو او بیا دا ټول طاقت په بل توان پورته کړو نو دا مساوي کېږي هماغه قاعده په توان د دواړو توانونو د ضرب د حاصل سره کوم چې لکه دلته 3 په 4 کې 12 کېده نو اوس همدې قاعدې له مخې دا موږ داسې لیکلی شو چې 4 په توان د 2/3 دا مساوي کېږي 4 په توان د 1/3 ضرب دی یا ټول په توان د 2 سره دا به شي لیکو چې 4 په توان د 100 په توان د 1/3 او دا ټول په توان د 2 پام وکړئ چې دلته یو عدد زه راخلمه په یو توان یې پورته کومه او بیا دا ټول چې دی د 2 په توان باندې بیا پورته کومه نو دواړه چې سره ضرب کومه 2 ضرب دی 1/3 بیرته مساوي کېږي 2/3 سره ښه نو دا کار ما ولې ترسره کړ دې ګټه څه ده دې ګټه دا چې اوس موږ پوهېږو 4 په توان د 1/3 د قیمت مخکې نه موږ ته معلوم دی چې 4 دی نو وایو چې دا مساوي کېږي د دې په ځای به قیمت ولیکو 4 په توان د 100 4 په توان د 2 دا چې مربع شي یا په 2 په توان پورته شي دا مساوي کېږي له 14 سره نو 4 په توان د 2/3 مساوي دی له 14 سره او دا موږ داسې وایو چې د 4 مکعب جذر موږ لاسته راوړو کوم چې 4 دی او بیا هغه مربع کوو 4 چې مربع شي 14 لاسته راځي دغه دې نتیجې ته موږ رسیږو اوس راځم له دې نه هم پیچلی مثال تاسو ته زه درکوم دا ځل راځو اخلو چې 8/28 اخلو او دا ټول په توان د 100 دا به زه په رنګونو کې درته وښیم چې په توان د 2/3 تاسې ویډیو ودروئ وګورئ چې دا مساوي کېږي له څه سره نو راځو ګورو چې لومړی د دې منفي توان نه ځان خلاصو هر کله چې موږ منفي توان وګورو دې نه چې ځان خلاصو موږ به قاعده راخلو د هغې معکوس به لیکو او توان به یې مثبت وو نو لیکو چې دا مساوي کېږي د دې معکوس به څه شي دا به شي 28/8 او بیا ټول په توان د 2/3 پام وی چې موږ څه وکړل توان مو مثبت که او قاعده مو ورته څنګه کړه معکوسه کړه یا مو سرچپه ورته ولیکله ښه اوس راځو ګورو چې دغه کسر نه څنګه ځان خلاصو نو دلته موږ ګورو چې قاعده ده قاعده یو کسر دی نو 28 هم په 2/3 په توان پورته شوی 8 هم په 2/3 په توان پورته شوی نو موږ وایو چې دا مساوي کېږي 28 په توان دی 2/3 28 په توان دی 2/3 دا به شي تقسیم پر 8 په توان دی 2/3 دا هم د طاقت یو له پیاوړو خاصیتونو څخه دی یعنی که چیرې موږ سره یو عدد وي چې په یو توان پورته شوی او په مخرج کې بل عدد وي د هماغه عدد چې هغه هم په همدې توان پورته شوی نو موږ کولی شو چې صورت او مخرج بیل د عین توان لاندې ولیکو ښه اوس راځو ګورو چې دا مساوي کېږي له څه سره نو لکه مخکې چې دلته موږ ویلې پوهېږو چې دا مساوي کېږي
صورت کې به ولیکو 28 په توان د سو 1/3 او بیا ټول په توان د 2. دا به بیا سره داسې لیکو او همدارنګه مخرج کې هم همداسې لیکلی شو چې 8 په توان د 1/3 او بیا ټول په توان د 2. دا چې بیرته سره ضرب کو همدغه حالت بیرته په لاس راکوي. خو اوس دا مساوي کېږي له څه سره؟ نو موږ پوهېږو چې 28 په توان د 1/3 دا مساوي دی 3 جذر د 28 او دا به څو وي؟ لکه دلته چې موږ لیدلي وو تاسو پوهېږئ چې 3 ضربې 3 دا مساوي کېږي له 28 سره. نو د 28 3 جذر چې دی هغه څو دی؟ 3 دی. نو دا لیکو چې دا مساوي کېږي 3 په توان د 2 او همدارنګه مخرج ته راځو. مخرج کې موږ سره 8 دي. 8 په توان د 1/3 معنا ده چې 3 جذر د 8. پوهېږو چې کوم عدد دی چې 3 ځلې ضرب شي مساوي کېږي. خپل ځان کې 3 ځلې ضرب شي 8 سره مساوي کېږي هغه دی 2. نو لیکو چې دا مساوي کېږي 2 او په توان د 2. له دې ځایه دا مساوي کېږي 3 مربع 9 او 2 مربع 4. نو که چیرې داسې مغلق شکل وي موږ داسې قدم په قدم مخکې لاړ شو ډېر په اسانۍ سره یې حل کولی شو.